یو دا دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم انی اسألك العافیه فی الدنیا والآخرة اللهم انی اسألك العفو والعافیه فی دینی ودنیای وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. یره چې دا دعا در الله قبوله کړه کنه نو ته بیا غواړې مې ورسره ترجمه واوره. یا الله زه تا نه عافیت غواړم، روغ بدن در نه غواړم په دنیا کې په آخرت کې، بخنه در نه غواړم په دین کې او په دنیا کې، په بچو کې یا الله عافیت راکړه، یعنی بچو له زما روغ صحت ورکړه، زما په مال کې مال عافیت، یعنی داسې څه زما په مال کې ما ته مه رارسوه چې ما خفه کوي، په ما مصیبت مه راول. اللهم استر عوراتي